نو د مسلمان شان بدای چې دی به دروغ نه جوړوي نه په الله باندې او نه د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دې باره کې سخت وعیدونه راغلي دي ومن اظلم ممن افترى على الله كذب او دا هغه چا نه لوی ظالم شتي چې په الله باندې دروغ جوړ کړي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سره دي په صحیح مسلم کې د حدیث هغه غوته کېدی خصوصا هغه خلک دي دا واوري کوم چې ضعیف حدیثونه منګړت روایتونه خلکو ته بیانوي د خبرې تحقیق نه کوي او مخکې نشر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون په آخر زمانه کې به دروغجن خلک پیدا شي يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ديسي حديثونه بتبياني چې نه بتاسو اوریدلی نه بتاسو پلار نکاح اوریدلی دروغ به جوړی ټول فإياكم وإياهم ځان به د هغوی نه لرې ساتئ او هغوی به د ځان نه لرې ساتئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی إن كذبا علي ليس ككذب على أحد په ما باندې دروغ جوړول دي نه دي لکه په عام چا چې دروغ جوړي نه په عام انسان باندې دروغ جوړول دا هم ګناه ده خو پیغمبر باندې دروغ جوړول دا به ډېره لویه ګناه ده نو ځکه یې څه ووایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو د ځان له په دنیا کې دی او ځان له په جهنم کې ځای وکړو امام احمد بن حنبل رحمه الله و حدیث راوړی دی ان الذي يكذب علي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم سړی چې په ما دروغ جوړی دی دغه کې دی کم سړی چې په ما دروغ جوړی یبنى له بیت فی النار الله دې لپاره یو کور جوړی په جهنم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ نه وایي ټول ته زموږ د نصیحت ته چې جاهلیت ولو دا کار ونه کوي چې بې تحقیق یو خبره په الله وروته پوي یا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروته پوي خصوصا د کوم وخت چې دا فیسبوک یې راوتي دا واتساپ یې راوتي نو چې مخې ته راشي او لاندې ورته لیکلي چې پلاني کتاب کې دی اوس تا ته څه پته وي د پلاني کتاب کې دی په دې ګړز مخکې شعر کې به دغه د شعر دا بټن یې زده کړي دی چې په دې باندې شعر مخکې نشر کړي که تا دا معلومات کړي چې دا حدیث دي نه وی ما خو دا معلومات نه دي کړي ته دا معلومات کړي چې دا مسله ثابته وي نه نو څنګه یې نشر کې اوس که دا دروغ وي په الله باندې او که دا دروغ وي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا به څه کوې ډېر احتیاط به کوئ ډېر احتیاط چې کومه خبره هم کوئ د الله په باره کې او پیغمبر په باره کې چېرته به کې اخوا دېخوا ونه وایې ګورئ په الله باندې دروغ جوړول معمولي خبره نه ده الله وایي د ده نه لوی ظالم بل نشته پیغمبر باندې دروغ جوړول داسې معمولي خبره ده یو سړی په دنیا کې دی او په جهنم کې ځان له ځای وکړو تحقیق کوي دا خبرې یا دا زموږ دا کم وروڼه چې د تبلیغ کې ګرځي او علم ورسره نه وي دوی قصې روالي بس قصه به بیا په وروته په پیغمبر باندې د الله نه یره پکار ده او دغه خو پرېږده کوم چې پکې د جاهلان ګرځي بلکې بعض پکې هغه چې نوم پې د مولا پروت دی مقررین دي هغوی چې په پیغمبر باندې کم دروغ جوړي تاسو به ورته حیران شي یو دی نه مشهور د پیغمبر جنازې له الله راغی په خپله او الله به په جنت کې سندري ویو او پیغمبر به سندره ویو او الله راغی مدینې ته او مسجد نبوي ته راغی دا خبرې ګوره دا معمولي خبرې داسې وړې خبرې تر الله مبارک لیکې تر پیغمبر مبارک لیکې نو کشران به پسې حایلي هغوی قصه روالي چې بس ایو لیکو قصه یې کوله وی منګون وجل حرام دي څه دلیل دی لکه منګون ولې حرام دي وی دا پیغمبر یو پیر وده سهار منځ نه وده پاتې کېدو دی منګون راپاس وی چې راپاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې منګون به نه وځي نو ده زه منځ راپاسول نو دا کوم ځای کې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په اسانه تا به پیغمبر خبر ور وتپله هېڅ یره دې په زړه کې رانله یو لیږي او بل ته قصه کوله بټۍ کې بټۍ ته زه ورغلم ډوډۍ مې راغسته نو هغه بټۍ ورلېږي دې کیسه کوي پوخا یو سړی و بوډا او په هغه پسې یو ښځه راله ورته یې وي ښځه هم بوډۍ وه چې زه به جنت ته ځم که نه وی ابوزرګ ورته وی ابوزرګ رحمت الله علیه ورته وی چې ته به نه ځې جنت ته
وی هغه ډېر په ژړا شو روانه شو چې زه ګورې نه ځم وي بیا ورته هغه وځو کړي چې نه ځي به خو په داسې حال به نه ځي ته به جنۍ شي بیا به ځي ما ورته وایم حاجي صاحب دغه بزرګ ته څوک یادوي بس وي دا مشرانو قصه کړې ده مونږ اورېدلې ما دا ته چې څوک یادوي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وي بوډا کس بوډا سړي خو وي یو بوډۍ راله بزرګ و دا ګوره کومه چې پیغمبره خبره هغه په نورو ورتپي او د نورو هغه په پیغمبر ورتپي اړي ته خړي ته قصه روانه ده هېڅ یره نشته د الله نه په الله دروغ جوړوه په پیغمبر دروغ جوړوه لکه دا معمولي خبرې نه دي دنیا و آخرت به دې تباه شي دنیا و آخرت به دې تباه شي ډېر احتیاط کوئ ډېر زیات احتیاط کوئ او دا موبایل چې کوم ملګري استعمالوي د دې بعض د دې موبایلو ټاکوانې دقې کې ناسې لیکي دا کتب ورکې کتب ورکې کتب هر شی نشر کوه هر شی لیکه خو چې بس زه مشهور شم زه مخکې شم او خلک راته په آخر کې څه ووایي شیخ صاحب محترم نو ستاسو څه خیال شیخ صاحب محترم به ورته ووایي چې زه شیخ صاحب محترم نه یم نه ورته واپس وی لوی شي څه مسله ده خو چې دی مشهور شي پرېږده که په الله دروغ جوړ شو څه خبره نه ده پرېږده که په پیغمبر دروغ جوړ شو څه خبره نه ده خو چې دی مشهور شي دی وځلیږي او ده ته خلک وایي چې یاره دا پوهه ده ډېر احتیاط کوئ کومه خبره چې د مخې ته راځي نو هغه ول د هغې معلومات کوه چې دا خبره رښتیا ده که نه که رښتیا یي به یې مخکې نشر کړه داسې نه چې ثواب د ګټلو اراده دي